همدا کافران مو په خلکو ښه وپېژندل چې د امریکایان د دنیا دښمنان دي. الحمدلله هغه دې مات سول او لاړل. اربکی و ملی و عسکر مو په خلکو ښه پېژندلی دی. د الله په خاطر اوس لو فتنه بله را روانه ده. قسم دی ام در امریکایي غټه فتنه ده، ام در برطانوي غټه فتنه ده، ام در اربکي غټه فتنه ده چې د وابي فتنه ده. دغه په خلکو وپېژنئ. د داعش فتنه خلکو ته وښیاست چې دا سره کم فتنه ده. ګوري علما ناست دي، ما درته ویل دا مسله ډېر تفصیل غواړي. ما یو کتاب لیکلی دی الاهتدا په نامه پر دې موضوع باندې اوس هم سره د الله رسول صلی الله علیه وسلم د یوې فتنې څخه دومره نه دی بیرېدلی لکه د خوارجو د فتنې څخه. دا د اسلام په جامه کې ده. دا قرآن وایي، دا کتاب وایي، دا حدیث وایي، دا لمونځ کوي. تاسې به خبر سوي یاست نن اوس سهار 9 بجې شاوخوا به وې دا زموږ ستاسې د مذهب علما نن راوژني. الله دې حفاظت وکړي. نن مسلمانان په مسجدانو کې په امن نه دي. د چا د لاسه امریکایي نه وژني، برطانوي و هندو یې نه وژني، دغه د هندو زامن وابیان یې وژني. په دې پاکستان کې زموږ ستاسې د افغانستان یو عالم دی د شیخ رحم الله حقاني صاحب په نامه باندې. اله العالمین دې یو دراز ژوند ورله راورکړي. سخت د مذهب خدمت کوي. نن د الله د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث ته په مسجد کې په محراب کې ناست دی. نن په محراب کې مشکات شریف درسوي. دا د کفر زامن دا د عشان ورله راورلل، پټاو پکې وکړي. اویا کسه طالبان یې زخمیان کړل، 2 کسان یې شهیدان کړل. دا د نن سهار خبره ده. په دې دی فخر کوي، پر نیټ یې ورکړي دي، وایي مرتدین مو مردار کړل. طالبان یادوي. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دین ګلان یادوي. تا څوک ووژل؟ یې د خارجي زور، یې د بوش او د ټرمپ زو ته څوک وژنې؟ آیا علماو ته نور دشمنان لږ دي؟ یپلا کفار و یهود و نصارا و ټول علما د دین، طالبان، حافظان، ګلالیان چې په افغانستان کې مو یو سرمایې درلودلې، هغه کفارو راسه یې وړلې. نن مو بیا د مسلمان په جامه کې دا د کفر زامن وژني. ځانو ته مسلمانان وایي دا خلک، دا قرآن وایي، دا حدیث وایي، دا ظالمان. دا چې پر موږ ځانمرګي کوي، ګور امریکایي پر موږ ځانمرګي نه کول. دا د خرمرګي چې کوي، دا د خر زامن خو ځانونه موږ مشرکان کافران بولي، ځانونه پر حق بولي، مجاهدین یې بولي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته استازوي ته الله د 2 شهیدانو جنت ورکړي. ولی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه استازوي د اهل کتاب په مرمۍ شهید شوی دي، د اهل کتاب په لاس شهید شوی دي. اهل کتاب آسماني کتاب لري، د يهود، نصارا، امریکایان، برطانویان، اسرائیل. دې ته عربي کې زموږ کتابونه شریعت کې اهل کتاب وایي. څوک چې د اهل کتاب په لاس شهید سي، دا شهید در هغه شهید چې د عامو کافرانو په لاس شهید شوی دي، در هغه مرتبه لوړه ده. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم فیصله ده. لله الحمد. من مجاهدین د اهل کتاب په دشمنی کې شهیدان شول. هغه شهیدان ګوري دا زموږ قول نه دي، سپین ږیرو ته وایم چې روسانو کم شهیدان کړي دي، دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قول دی. د امریکایانو د شهید درجه پر لوړه ده، ځکه د اهل کتاب دي. دا روسان اهل کتاب نه دي. شاه صاحب مبارک په لیکل دي فیض الباری کې، علما بعضې لیکي چې روسان نصارا دي. دی یا اکثر نصارا نه دي، دا دهریان دي. روسان اهل کتاب نه دي. په دغو کې بیا درېیمه درجه چې در دې دواړو درجه لوړه ده، هغه د کم شهید نه؟ هغه توبه لمن قتلهم وقتلوه، د خوارجو د شهید ده. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوارجو شهید ته د مصنف روایت دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم ان للشهید نور ولقتيل الخوارج 10 نورا وفي روايه 8 نورا. هر شهید پر سر یو نور لري. کم شهید به که خوارج شهید کی، وابیانو د ایشانو شهید کی، د دې پر سر به د نور شهیدانو په اندازه باندې 8 چنده یا 10 چنده نور زیات. ابو داود شریف کې حدیث دی، علما ناس دي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لئن ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد وثمود. کمی خوارج پیدا کړل دغه به مرداروم لکه عادیان او سمودیان. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم توبه لمن قتلهم وقتلوه. مبارکی دی هغه چاته وی چې د خوارج فلاس شهید سی، یادی خوارج مردار کې د ایشان مردار کې. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ جهاد سره کوي، فتح الباری کې روایت. صحابه کرام ورته ویل ول د خوارج سره جهاد او ثواب لري. خوارج تاسو پیژنئ سپینورو؟ یڅ به د خبرې بل د توازی حکم. خوارج د ایشان، دغه وهابیان،
پر دې اتفاق د امت دی چې سلفیان وهابیان خوارج دي. 4 مذاهب پر دې اتفاق لري چې دا خوارج دي. زه وجه درته وایم چې ولې خوارج دي. مختصر باندې راځم، وخت نا وخت دې کني ما تفصیل درته کوي. خوارج دغه بولي علما ناس دي مسلم شریف کې حدیث دی لمونځ به کوي، روژه به نیسي، حج به کوي، زکات به ورکوي، خو څه چم به کوي؟ یقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. مسلمانان به وجني، کافر به پاتې. زه علما ته وایم اوس همیشه همدا کافران مو په خلکو ښه وپېژندل چې د امریکایان د دنیا دښمنان دي. الحمدلله هغه دې مات سول او لاړل. اربکی و ملی و عسکر مو په خلکو ښه پېژندلی دی. د الله په خاطر اوس لو فتنه بله را روانه ده. قسم دی ام در امریکایي غټه فتنه ده، ام در برطانوي غټه فتنه ده، ام در اربکي غټه فتنه ده چې د وابي فتنه ده. دغه په خلکو وپېژنئ. د داعش فتنه خلکو ته وښیاست چې دا سره کم فتنه ده. ګوري علما ناست دي، ما درته ویل دا مسله ډېر تفصیل غواړي. ما یو کتاب لیکلی دی الاهتدا په نامه پر دې موضوع باندې اوس هم سره د الله رسول صلی الله علیه وسلم د یوې فتنې څخه دومره نه دی بیرېدلی لکه د خوارجو د فتنې څخه. دا د اسلام په جامه کې ده. دا قرآن وایي، دا کتاب وایي، دا حدیث وایي، دا لمونځ کوي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه ډېر ځینې بیرېدي. حضرت علي کرم الله وجهه روایت مې ذکر کوي. حضرت علي صاحب مبارک د خوارجو سره جهاد کړی دی. حضرت علي کرم الله وجهه خوارجو شهید کړی دي. داسې سړي شهید کړي عبدالرحمن ابن ملجم مرادي چې هغه د قرآن آیاتونه ویل، 40 ورځې الله ته لمونځ کړی و. الله زما په دغه توره باندې حضرت علي صاحب شهید کړ. خدای ته لمونځ کوي، حضرت علي صاحب یې شهیدوي. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم صحابي یې شهیدوي. ځان یې دغسې پر حق بلي، ځان یې دغسې مسلمان بلي. او په دنیا کې بدترین انسان هغه عبدالرحمن ابن ملجم مرادي و، خو ځان یې دغسې کلک مسلمان بلي. حضرت علي کرم الله وجهه ته یو صحابي وایي د خوارجو جهاد اوس فضیلت لري. حضرت علي صاحب یې دومره فضیلت لري. ابن حجر صاحب د روایت نقل کړی دي کما تی ته دغه ثوابونه ذکر کړل چې د داعشانو د وابیانو د خوارجو جهاد څومره فضیلت لري. ټول عبادات به پرېږدي، بیرېږم چې باره به وایست چې خالد د داعش سره جهاد کوم، نور ګرده پرېږدم. یو عبادت ته دې په مثل ثواب نه لري لکه د خوارجو سره جهاد. دا د حضرت علي کرم الله وجهه فتوا ده. خوارج څه کارونه کوي؟ مسلمانان وژني، موږ تاسې مشرکان بولي. تاسې به خبر سوي یاست نن اوس سهار 9 بجې شاوخوا به وې دا زموږ تاسې د مذهب علما نن راوژني. الله دې حفاظت وکړي. نن مسلمانان په مسجدانو کې په امن نه دي. د چا د لاسه؟ امریکایي نه وژني، برطانوي و هندو یې نه وژني، دغه د هندو زامن وابیان یې وژني. په دې پاکستان کې زموږ تاسې د افغانستان یو عالم دی د شیخ رحم الله حقانی صاحب په نامه باندې. الله العالمین دې یو دراز ژوند ورله راورکړي. سخت د مذهب خدمت کوي. نن د الله د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث ته په مسجد کې په محراب کې ناست دی. نن په محراب کې مشکات شریف در صحیح دا د کفر زامن دا د عشان ورله راورلل، پټاوی پکې وکړي. 80 کسه طالبان یې زخمیان کړل، 2 کسان یې شهیدان کړل. دا د نن سهار خبره ده. په دې فخر کوي پر نیټ یې ورکړي دي، وایي مرتدین مو مردار کړل، طالبان یادوي. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دین ګلان یادوي. تا څوک ووژل؟ د خارجي زو، د بوش او د ټرمپ زو ته څوک وژنې؟ آیا علماو ته نور دشمنان لږ دي؟ یپلا کفار و یهود و نصارا و ټول علما د دین، طالبان، حافظان، ګلالیان چې په افغانستان کې یو سرمایه درلودلې هغه کفارو راسه وړلې. نن مو بیا د مسلمان په جامه کې دا د کفر زامن وژني. ځانو ته مسلمانان وایي دا خلک، دا قرآن وایي، دا حدیث وایي، دا ظالمان. دا چې پر موږ ځانمرګي کوي، ګور امریکایي پر موږ ځانمرګي نه کول. دا د خرمرګي چې کوي دا د خر زامن، خو ځانونه موږ مشرکان کافران بولي، ځانونه پر حق بولي، مجاهدین یې بولي. پر امریکایي ګوره ځانمرګي در اوسه نه ده کړې دا شي. پر عسکر ځانمرګي نه کوي دی پر طالب ځانمرګي کوي، دی پر ملا او پر محراب او پر منبر ځانمرګي کوي. دی د الله د رسول په حدیث په مابین کې پر ګلالیانو طالبانو، پر مسافرینو طالبانو ځانمرګي کوي. دا ځان مجاهدین بولي، دا جهاد کوي، دا ځانو ته شهیدان وایي، دا ځانو ته غازیان وایي. دا څوک دي؟
طالبانو ته مې وویله داسې 3 ورځې مخکې دمکۍ ورکړې وې د دا پېښور یو مردارخور یو مرتد سلفی دی دا شیخ صاحب ته دمکۍ ورکړې وې هغه شیخ صاحب بیان کړی ورته ویلې وه وایي داسې به دې در باډر واړو لکه شهید نابغه غلام حضرت غلام تقبله الله. زموږ یو استاذ و دغسې د خوارجو د عیشانو د دې وهابیانو ضد و لکه دا شیخ صاحب مبارک داسې شهید کې په شهادت یې ورسوي د امام صاحب د مذهب کلک مدافع و 3 ورځې مخکې دمکۍ ورکړې نن د کفر زامنانو ځانونه پکې پټاو کړل. دغه در اسلام قسم دی چې در یهودي غټ دشمنان دي در امریکایي مداعش لوی دشمن دی در وهابي و در برطانوي و در اسرائیلي و در هندو مدادوابیان لوی دشمنان دي دا چې موږ ځانونه اچولي دي غوږونه مکاڼه اچولي دي نه ځان پوه کوو موږ یې پروا نه کوي. تاسې وګورئ په د جلال آباد کې چې دغه داعشانو دغه وهابیانو کم وحشت و کم ظلم وکړي په دا 20 کال امریکایانو نه و کړي لکه په دغه جلال آباد کې چې داعش وکړي. دغسې وحشت امریکایانو ګورئ زموږ د ولس سره نه و کړی. قسم دی اوس پر دا منبر باندې په قصو شرمېږم چې د پیر هغه د خولې مې اورېدلي دي چې کومې قصې یې راته کړي دي چې د دې عام ولس سره د دې سپین ږیرو د ځوانانو د دې خلکو سره یې کومه معامله کوله. یوه قصه یې درته کوم پروا نه کوي چې خالص تاسې پوه کړم چې دا خلک زموږ سره دا د چا خبرې دي دا د پیر هغه سره خولې کوم پوښتنه ځینې وکړي د سپین ږیرو سره یې لواطت کوي. هغه صاحب ویل وایي زه خو نه سوی ورنږدې کېدلی داسې 4-5 شپې مخکې زموږ مدرسې ته راغلی وه مې دا قصه وکړه اوس هم د ده ټلیفونان وه وایي ژر راسه په کار وایي زه خو نه سوی ورنږدې کېدلی یو بل مولوي صاحب یې ورواست وي مال د سپین ږیري وایي دا خلکو زموږ سره لواطت کوي ته پوښتنه ځینې وکړه دې داعشانو سره چې رښتیا دي که د سپین ږیري درواغ پر تړي وایي چې بندیانو سم پوښتنه وکړله هغو ول کوئ مو وایي موږ ولولي ول دوی ول مشران ول دا ثواب درته لري دا زموږ مریان دي. تاسې فکر وکړئ کافر که زما سره یو څه کوي مسلمان خو مې بولي دا د کفر بچی خو ما کافر بولي د اعماله سره کوي. موږ خو 20 کاله د کافر مقابله کې هغه قرباني ورکړله چې د دنیا تاریخ یې بل څوک نشي ښکاره کولی چې افغانانو کومه قرباني د کفر مقابل کې ورکړله. د کم مصرف ضرورت دی چې په اسلام کې د دین د الله د رسول د الله د دین او د الله د رسول سره د دین لپاره ضرورت دی او افغانانو او طالبانو امارت نه ورکړي څوک دی ورشي چې دغه قرباني ضرورت او امارت نه کړور. نن زموږ د قرباني دغه نتیجه سول چې د مسلمان په جامه کې یو څوک موږ وژني موږ دا رقم استعمالوي چې زموږ د عوامو خلکو د سپین ږیرو سره لواطتونه کوي نعوذ بالله. تاسو ولیدل چې خلک سپین ږیري پر بمانو باندې کښېنول او پټاونه یې ورکړل بیا ویډیو ځینې جوړول دنیا ته یې ښکاره کوي چې موږ دغسې اعمال کوو. د چا سره یې وکړل امریکایان یې کښېنول یا هغه د افغانستان مظلوم ولس چې بچی 20 کاله ورک دی په سترګو یې نه دی لیدلی ژوندی هغه سپین ږیری پلار یې پر بم باندې کښېنوي. هغه مظلوم ولس چې بچی د یهودو په مقابل کې شهید سوی دی د هغه شهید پلار یې پر بم باندې کښېنوي. وایي تاسې مرتدین یاست تاسې کافران یاست. امریکایي خو څوک نسي راڅخه خطا ایستلی کې خطا ایستل دغه غلامان چې په پسې دي د 15 رانې دغه په پیسو غلامان دي سبا برته زموږ ملګري دي دا د کفر زامنان خیر څخه تاباسي خود زموږ عقیده دغه سور جوړي چې پر موږ ځان پټاوي موږ کافر بولي. شاه انور شاه کشمیری رحمه الله په اکفار الملحدین کې یو باب لیکي پر دې مسله باندې مطلب یا فصل په نامه لیکي فی ان قتل الخوارج افضل من قتل اليهود والنصارى. د خوارجو قتل د داعشانو سره جهاد دا در یهودو در نصاراو افضل دی ځکه داعشی خارجی وهابی د در یهودو نصاراو بد دی. موږ کافران کوو نه د زموږ د ائمه او د امامانو احتیاط دی که څومره کتاب کې لیکلي دي ما د علماو سره پر دې بحث ډېر کړی دی خبره دلته تفصیلي نه کوم. زموږ ائمه وایي خوارج کافران نه دي خو په بدوی باندې در کفر بده فتنه خوارج دي.